امرالله صالح وایي چې د پاکستان د پوځ د مشر کیسه کومه نه وي یا د حیرانتیا خبره نه ده. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال ویلي د پاکستان د پوځ د مشر ګواښ کومه نه وي یا د حیرانتیا خبره نه ده. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اسیم منیر وړمه ورځ ویلي و چې د یو پاکستاني ژوند تر ټولو افغانستان غوره دی. امرالله صالح د نوموړي د ګواښ ته په غبرګون کې وایي د پاکستان ISI او پوځ اسلام او د ورورګلوۍ کلمې د خپلو شیطاني ستراتیژیو د عملي کولو لپاره کاروي. د هغه په خبره پاکستان په افغانستان کې د اسلام او مدرسو نوم د خپلو ویجاړونکو ستراتیژیو د پلي کولو لپاره د وسلې په توګه کاروي. د امرالله صالح په وینا د حیرانتیا خبره ده چې د جنرال منیر خبرې په دومره لوړ غږ او واضح ډول خلکو ته رسول شوي دي او دا چې د جنرال اسیم منیر وضاحت که څه هم تریخ دی خو هر څه روښانولی شي. نوموړي ویلي دي چې جنرال منیر په پاکستان کې د پریکړې د کولو واک لري. هیله یې ښودلې چې د نوموړي دغه څرګندونې په پاکستان کې له مدرسو او له دارالفتواګانو د دغه هیواد د پوځ او استخباراتو د ملاتړ د ختمېدو په معنا وي. ښاغلي امرالله صالح په دې اړه زیاته کړه چې زه هم هیله لرم چې دا د پاکستان لخوا د توبې کولو د پروسې پیل وي. دوی زموږ له خلکو څخه د لسیزو په اوږدو کې په افغانستان کې د ویجاړیو او ټول وژنې د ملاتړ له امله باید یوه لویه بښنه وغواړي. نوموړی وایي چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان یوه ښه یا بده خو روښانه پالیسي د هغوی خواږو خو زهرجنو ډیپلوماټیکو څرګندونو په پرتله غوره ده. د جنرال منیر څرګندونو ته لا هم اسلامي امارت کوم غبرګون نه دی ښودلی خو مرسل سربیره پخواني بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر ویلي دا ناسمې څرګندونې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو بدې پایلې ولري.